बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेर वीडियो کې موږ دا بلاک پیج پورا کړو، د سایډ بار سره یو دا جوړ کړو او موږ ویلو چې نیکسټ ویډیو کې به جوړو اباوت پیج. راځو اباوت پیج لا دا کانټیکټ پیج په دې کې به یو پیج زه ډوپلیکیټ کوم او هغه له نوم ورکوم اباوت. ما کانټیکټ پیج لور کو اباوت نوم ډوپلیکیټ من کو اباوت باندې سیو کو. ٹھیک، هډر په پاتې کوم، دا سیکشن به هم پاتې کوم، د دې نه به دا کانټیکټ هډر لري کوم او ډیفالت دغه وکم او په دې کې به اباوت ولیکم چې اباوت اس. ٹھیک شو، بیا دا سیکشن چې دی دا سیکشن به هم لري کوم، په دې کې فارم و، فارم مې نه دی پکار. او که زه اوس دا ریفریش کړم نو دا شو هوم پیج، دا شو بلاک پیج، دا لینکس اسی دي، دې کې هیڅ نشته. بیا دا شو اباوت پیج، اباوت پیج کې به هم بس ایډ کوم نور شیزونه مختلف. دا شو کانټیکټ پیج. ٹھیک، نو په اباوت پیج کې به ایډ کو، اول خو به دا ایډ کو، ټیک ده، او بیا به په دې پسې نور سیکشنز ایډ کو. چې شو ښه یو سیکشن به واخلو، سیکشن او کلاس په لور کو کنټینر او پی واي په لور کو فایل. ټیک شو، او په دې کې به یو هیډینګ والو h3 او په دې هیډینګ کې به دا ولیکو. ټیک شو، او دې له به کلاس ورکو، دا بس ډیفالت دي سره دا به سنټر ته کو، ټیکسټ سنټر او ټیکسټ پرایمری. ٹھیک شو، دا راغی دغه شان. اوس په دوه کالمز والو، یو کالم کې به دا ولیکو بل کې به دا ولیکو. ٹھیک شو، نو یو رو به واخلو، په رو کې به یو واخلو کالم 4 صحیح دی کالم، او په میډیم سکرین، میډیم سکرین 4. ٹھیک شو، نو دې له به دې کې به ولیکو ایمیج، او دا ایمیج به کلاو کو، دا به سیو کو. دا به سیو کو. ٹھیک، او ایمیج کی بولے کو ریسورسز، ایمیجز کی دا شو ایمیج، دریم به واخلو کالم په میډیم سکرین کې 8 پاتې شنو، اته کالمز کې به دا ټیکسټ ولیکو. ټیک شو، یو به په دې کې پی واخلو، پی ټیک کې به دا ولیکو، او دې له به کلاس ورکو ټیکسټ سنټر. ٹھیک شو، हाँ په دې کې ایمیج ته په پراپرټي وید 100% کو، دې ته په کلاس اپلای کو ډبل 100
دې سره به دا په خپل دغه کې راشي او بارډر ریډیوس په لوړ کړو border radius style की बोल रहा हूँ कम से style tag की बोली कम और border radius पेशी 100% दीस रबदे गोल शिता पशान ठीक गीता बक पेडिंग अप्लाई को p x axis बांधी px5 शदी सरदा अलग बॉडी को शो ठीक था और ये हेडिंग तब मार्जिन अप्लाई को मार्जिन बॉटम 5 टेक डाउन दिस सेशोस that text हम दल दिख रहा है कदा तासु बस सही दे दिसी वो की कुल तेज जरूरत नشته अब यहाँ पे पछि दवा आइकन्स दे ठीक छ नो आइकन बस डायरेक्ट को लगाऊं ए टेक की भी वो लगाऊं FAC फेसबुक आइकन वो लगाऊं ठीक है फेसबुक को लगाओ बिल व्हाट्सएप आइकन और सर वो लगाओ दाबराशी आइकन्स FAB दारा रे व्हाट्सएप ठीक है और दोनों लगा कलर हम अप्लाई को स्टाइल पे अप्लाई को कलर कलर बदली शी ग्रीन और दी कलर बशी दी कलर बशी ब्लू ठीक और दी साइज बमुगट को FA 2x इल्ता 3x को FA3x FA3x green important these are the green show blue show और दी पी लव क्लास हो टेक्स्ट सेंटर क्लास पर दी पैराग्राफ ने लिख को और दी पूरा डिव तबे वाला को ठीक और दिन पास का हम एक स्पेस वर्क को टेक did one of one's this space in this are that text उस पर वधी पसी से कार को दा बूटस्ट्रैप सरागा को वर्कआउ कम से कम न पाती शी दी बेद दिस खोडेर शे दगरी कंपोनेंट्स यूज को लोके अकॉर्डियन से दे अकॉर्डियन दा यूज को दादा का शांति टेप्स दी ठीक था चियो टेप गुलाबी की बल बंदी की दा बट ज टूल काफी कम दे दी जाए ना आओ दिन पस पेबल सेक्शन वाली कम आओ पदी सेक्शन किसे यूज कम अकॉर्डियन जो कवर तेरी कम ए इन दे का ओ इन दे ION सही दे ठीक दा सेक्शन दे शो पदी कि मारा यो अकॉर्डियन वाला गाओ छे दी जने स्टार्ट शो दे अदा क्लास वर्ते प्ले शो अकॉर्डियन एग्जांपल ठीक शो ये सरदार आ रहे ठीक दी लबज़ क्लास अप्लाई कम कंटेनर यहाँ पर कंटेनर क्लास की रही और दी सेक्शन लबज़ पेडिंग वर्क कम 5 इस रही तो पेडिंग हम ना रहे
نو په دې کې مختلف کانټنټ لیکلی شو لکه فرض کړه دا به زم چې دا هیډینګ شو او په دې کې دا راغی ټیکسټ ټیک دا یو راغی او اکارډین آیټم چې څونه جوړای نو یو ډیو اخلي دا یو اکارډین آیټم دی دا یو به تیزه لري کوم دوه پورې دی ټیک دا دویم راغی دې کې به زه ولیکم په دې کې به هم سب ټیکسټ ولیکو ایمیج به پکې هم یو ولګوم ففټي هم سیوا دی دا به کو 30 ٹھیک باي ډیفالت چې دا یو کولاوي نه کې بدل دي کې پراپرټي پدې کې کولیپس دا د اولنې دې کې بدل دي کې کولیپس نه دا ورته لیکل شي چې دا کولیپس ورته کم یو ته هم لیکل شي کنه نو هغه باي ډیفالت کولاوي دا یې سوري کولیپس ته که شو دی خو شو دی شو کلاس دی بالکل دا شو کلاس کم یو ته لیکل شي پر ډیفالت په هغه لګي دا به کې د اکارډین ټیک نور کا سب کمپوننت پکې الرټس دا الرټ په کې هم 8 کو ځم الرټ پر راځي په دغه کې کانټیکټ پیج سره دلته کې الرټ 8 کو چې میسج سند سکسسفولي ٹھیک شو دا مختلف الرټس دي دا ډیو په ځای ورالم کاپی به کم او کانټیکټ پیج ته براشي او الرټ په دې کې 8 کو دا فارم دی دا دی د دې فارم نه به بره دلته کې دا الرټ 8 شي ټیک او دې ته به زه دلته وم لیکم کمنټ کې چې دا الرټ ټیک کلوز شوی دی الرټ دی بس الرټ سر ټیکسټ پکې دغه کول غواړي زه به دال کې بوله ټیکسټ ولیکو زه چې message send successfully ٹھیک شو او alert primary دا دی success دا به green دی danger دا به red دی او I think alert دی کسا warning دا به yellow وي مختلف success message به پدې کې وسره کو مطلب دا به شو کېږي چې send show successfully یا په دې کې دلته کې اپشن هم دا کراس دا دی چې کراس کېږي هم الرټ دا غي لپاره دا دی دا څه دی alert dismissible چې دا کاپی کی او دا کلاس په دې کې زه 8 کم ٹھیک شو او دا بٹن څه ده دا بٹن په کې ایډ کوم ټیک دا به ټیکسټي دا به بٹنی وسه
دا به اوس کراس کېږم دې ځای نه به ختمېږم ټیک شو نو سمپل د بوټسټریپ په تیار کلاسز باندې مونږ دا دغه وکړو الرټ بیا بیج هم دی که فرض که بیج یو ټکسټ ته هغه کول غواړئ بیج مطلب یو لیبل غونډه کې چې هغه شو کوي اټریکشن لپاره بریډ کرمز وایو بټن هم مونږ کړي ډیفرنٹ بټن ګروپس دي تاسو دا دغه کوئ کولیپس مطلب په یو ټکسټ باندې بټن ټکسټ هغه کې چې په یو بټن کلیک شي نو هغه ایریا به شو کېږي او بیا به هایټ کېږي دا ډراپ ډاونز دي مختلف ډراپ ډاون کارډ یو پکې کړی موډل یو پکې نه دی کړی موډل به پکې وکړو موډل داسې یو بټن چې په هغې باندې کلیک کړي او تاسو ته څه میسیج څه وښیي یا څه لاګین دغې نو زه به داسې کار وکړم چې په دې کې به ایډ کم دلته کې کم پیج کې کوم اباؤٹ پیج کې اباؤٹ پیج کې به دلته کې ایډ کم کانټیکټ ناو ټیک یا به پکې زه کوم چې ریپورټ ان ایشو بټن به پکې ایډ کړم د هغې لپاره به یوز کړو موډل ټیک شوه نو اول له ټولو اول خو به زه دلته کې والم اباؤٹ پیج کې دغه یو سیکشن به والم او دې سیکشن له به کلاس ورکم چې کانټینر کلاس به ورله ورکړو او پیډینګ به ورله هم ورکړو py5 شو ټیک او په دې کې آی تھنک چې سیکشن اغستو ضرورت نو خو زه واغستو بټن او کلاس فالو کړو چې بټن پرایمری بولو زه ټیک او څه ټیکسټ پکې دننه ولیکو report a problem ټیک ده او دا به سنټر ته کو ټیکسټ سنټر دا په ټیکسټ سنټر دا په مارجن باندې کېږي ام ایکس آټو مطلب د رایټ لیفټ او رایټ سایډ ورته آټو مارجن اپلای که سنټر په دې هم ونه شو دا ام ایکس آټو کلاس که زه دې ته اپلای کړم هم ونه شو ټیکسټ الاین ټیکسټ سنټر باندې شو ټیک شو چې په دې رپورټ پرابلم باندې سو کلیک کی سیم چې دې ماته موډل کولاوي د هغې لپاره به یې چلو کړو دا چې دی دا د موډل پوره کوډ دی دا یې بټن ده او دا چې دی دا موډل کم کانټنټ چې دا دی نو زه به دې ځای نه د موډل کاپي کړم او جنرل پریکټس دا یې که نه چې موډل کوډ چې هغه په اخر کې لیکي لکه دا فوټر څه دی فوټر دې ځای کې ختم شو ټیک شو په دې ځای کې به زه ولیکم د موډل کوډ ټیک جنرل پریکټس دی دا دی د موډل کوډ ټیک نو که دې کوډ ته دلته کې وګورو بوټ سټریپ کې دلته کې انسټرکشن هم ورکړي کم دغه باندې موږ دغه لانچ کول غواړو هغې ته به ټایپ بټن اپلای کړو او ډیټا بی ایس ټاګل چې دی دې کې به دا موډل ولیکو او بیا کم یو موډل چې دی د هغې آی ډي چې ده دا آی ډي دغه به ورله ورکړو نو دې نه به زه دا پراپرټیز کاپي کړم دا مې پکار دي پراپرټیز نور څه نه ټیک نه قدرې پراپرټیز چې زه کاپي کړم او خپل کم کوډ کې چې ما دلته کې بټن جوړه کړه هغه څه شوه په دې سیکشن کې مې جوړه کړه خو دې سیکشن ته هم ضرورت نه ټیک دې کې دا بټن څه ده دا ټول اټریبیوټس په ما دې ته ولګول ټیک شوه او دلته کې چې کم آی ډي ورله زور کم هغه زه چې ریپورټ PROBLM پرابلم دې له ما دا آی ډي ورکړه لاندې به زه په دې دغه کې هم هغه آی ډي چینج کړم دغه آی ډي مې ورله ورکړه ټیک شو نو چې اوس کله په دې باندې سو کلیک شي هغه بټن دغه شي اوس دوه بټن دي یو سیو چینجز بټن دی یو کلوز بټن ده ټیک شو په دې کې به زه اوس دلته کې سیو چینجز په ځای باندې وګرځوم چې ریپورټ
ټیکسټ په دې کې رپورټ ولیکم او دلته کې پکې څه نشته دلته به واخلو یو فارم واخلو سوالو زه یو سمپل فارم به واخلو ټیک شو او په دې کې به واخلو انپوټ او ټایپ په شي ټیکسټ او بل انپوټ په والو د دې پلیس هولډر به ورکو ټایټل او په دې پلیس هولډر به وکړو چې ډیټیلز ټیک شو او دې کې به کلاس پورته اپلای کو کدي سی وګورو ټیک ده نو دغه شان شو کې خو مو چې د بوټسټریپ په دغه باندې دغه شنو د دې چې د فارم کنټرول کلاس چې دی دا بوټسټریپ کلاس دی نو په انپوټ باندې موږ اپلای کوو ټیک شو نو دا دې سره راړو او اوس هم چې دې منځ کې د لږ سپیس راشي نو دې ته به وایم چې ډېر د به مارجن ورکم او مارجن باټم به شي 2 پکسلز نو سوري 2 د هغې مطابق به بیا کلکولیشن وکړي دا شو یو ماډل ټیک شو دا ماډل که تاسو بیا دې پراپرټیز وګورئ دلته کې سټیټک سکرولینګ او د دې ویډ هم چینج کیدی شي هایټ هم چینج کیدی شي او هر څه به دې کې چینج کولی شي دغه شان په دې کې دا پیجینیشن دغه هم دی ټیک شو پوسټ اکثر کې پوسټ پیجز خلک کلا کې لاندې به پیجینیشن ښایي یا مختلف نور دغه به کوم دي پاپور مطلب هاور چې شي کله په یو دغه باندې نو پاپور ټایټل ښایي یا په دغه کلیک باندې یا په هاور باندې ښایي ټیک شو نو دا ټول دغه په دې کې موجود دي او تاسو یوز کولی شئ پروګرس کله چې پیج لوډینګ کوي سوري کله چې فارم دغه کېږي یا لوډ کېږي د هغې لپاره هم پروګرس یوز کیدی شي او سکرول سپای دا د هغې لپاره ښایي فرض کړئ یو پیج د هغې په یو پیج کې مختلف سیکشنز ته جمپ کولی ټیک شو نو د دې لپاره دا سکرول سپای ښایي ټیک شو یو سیکشن ته جمپ کوئ بیا په اسانۍ سره جمپ کوي هغې ته او نیویګیشن هم ښایي سپینر لوډر چې کوم کله لوډینګ کوي هغه دغه پکې هم شته سپینر هم ایډ کولی شي کله پیج لوډینګ کوي هغه ټایم کې سپینینګ کوم دغه چې مختلف دغه دی په دې کې ټیک شو او دا تاسو نور هم ایکسپلور کولی شئ زه لکه بوټسټریپ ټمپلیټ سرچ کوم زه دا په نیکسټ ویډیو کې وکړو دا شته زما خیال دی ډېره اوږده شوه په دې کې پکې موږ دا یو موډل ایډ کوم او نیکسټ ویډیو کې پس بیا نور څه وکړو او ریسپانسیونیس باندې